ښځه ولاړ وليسم حاجي صاحب دیم دا فلم ژباړي دا پټان چې اوس یې ماته خوش کړ شل وځغله و خو د ماما د ورته نیولې ده لیس د خلک راغواړي ښه و او بله خبره کې دی وژباړي که نه وژباړي اواز خو ستا دی و اشه ته دې خوا دې ولاړې ته داسې یو ډایلاګ راته ووایه یو داسته پارو ای پارو زه ستا په مینه کې نیم ویلي سوی یم او نیم لکه شمپاته یم ته چیرې پارو پارو ښه ډایلاګ خو ماشاءالله د شاګو کیسه ده بل ډون فلم ډون کې ډون د ډون نیول مشکل نه ممکن دی خو سره ویلای شي چې سره ویلای شي ما ته ګوره د ډون نیول مشکل نه ناممکن دی ځکه چې ډون تاسو پښتو پېژ کنه پېژ خو څه کې مخکې وشي ځامل لري یاره دلته د کوچنیانو چمونه مه کوه ولې د کوچنیانو چمونه کوي دی که میلمه دې سره نه خلاصېږي ته خو په خبره یاره خو دا د سټوډیو ده ټول غږ مې د باندې ووتی میکونه چالان غږونه وځي که داسې د ډون او د شاهرخ خان د بل شوقیانو د باندې لاړ شئ دا ځای نه دی یاره دا یوازې ما ته خوش کړ کې د کوچنیانو چمونه مه کوه زه د شاهرخ خان چم کوم دی د کوچنیانو چمونه مه دا دلته دا سټوډیو کې مې کې د فلم ژباړی خو درته ومې ویل چې د لیس ژباړي داسې به کوو بره به دې غږ د لیس ثبت کړم اوس لاړ شه ما د کار بیا پسې اخلي ځه کار پسې اخلي ورځانه کې بره به دواړه چرې وای لاړ شه